السلام علیکم. زه ډاکټر نوید خپلواک یم. د بحث موضوع مو ډیره مهمه ده. ODS یا Obstructed Defecation Syndrome. ډیری وخت ناروغ د اوږدمهاله قبضیت سره لاس او ګریوان وي. په تشناب کې ډیر وخت تیروي. د تخلیې په وخت کې تل مدام زورونه وهي. ولې سره له دې هم فکر کوي چې په سمه توګه نه ده خالي شوی. یعنی فیکل انکانټیننس لري. فیکل انکانټیننس یا فکر کوي چې ډکې میتیازې یې له مقعد پورته په کولمه کې نښتي دي او هر څه چې زورونه وهي بیرون نه راوځي. او حتی ناروغ مجبور شي چې ډیجیټل ایواکویشن وکړي. ډیجیټل ایواکویشن څه معنی؟ په ګوتو باندې د ډکو میتیازو راویستل، دې ته وایي ډیجیټل ایواکویشن. ښه، دا ټول هغه نښې علایم دي چې په Obstructed Defecation Syndrome یا په ODS کې مطالعه کوو. ګورئ، دا زموږ کولمه ده. ترانسورس کولون دا پارت ده. ترانسورس کولون لومړی پارت سیکم ده. له سیکم پورته اسندنګ کولون. دا د غټې کولمې مختلف اناټومیک پارټونه دي. دا یې هم ډیسانډنګ کولون، لاندې ډیسانډ کیږي. ښه، دا شو سیګماید کولون. او د نن ورځې بحث به ډیر په دې ځای راڅرخي انورکټل کانال چې ډیری په ODS کې د انورکټل کانال پیتالوژي موجودي. ښه، که چیرې ډکې میتیازې په دې مسیر کې ونښلي او په سمه توګه تخلیه نشي، که څومره هم زورونه ووهو یو بخش د ډکو میتیازو راووځي او نورې پاتې شي، دې ته ODS وایي. ولې ODS یا Obstructed Defecation Syndrome منځته راځي؟ ایټیالوژي یا علتونه یې څه دي؟ درست؟ ښه، دوه اساسي علتونه د ODS یا د دغه ناروغۍ د دوام سبب ګرځي. دا علتونه کوم دي؟ یو بخش میکانیکل کازز دي. میکانیکل کازز په میخانیک ډول یوه مانع د ډکو میتیازو په وړاندې موجوده ده او نه پرېږدي چې ډکې میتیازې بیرون ووځي. دویم علت ډیر مهمه ده، هغه فنکشنل کازز دي. فنکشنل کازز څه معنی؟ کولمه ټوله جوړه ده، ساختمان یا سټرکچر جوړ ده، هیڅ صدمه یا ضرر ورته نه ده رسیدلی. ولې د خپل فنکشن یا د خپل وظیفه په سمه توګه سرته نه رسوي. ښه، د کولمې وظیفه څه ده؟ یوه د وظایفو نه ایواکویشن یا تخلیه ده. د څه شي تخلیه؟ د ډکو میتیازو تخلیه یا د هغه ویسټ پروډکټ چې نور په بدن کې باید نه وي موجوده. څنګه یې تخلیه کوي؟ څه کوي کولمه؟ د موټیلیټي یا د حرکاتو په واسطه یې تخلیه کوي. څه ډول حرکات لري؟ مخصوص حرکات دي، پرسټالسیز یا پروپلسیز. دا هغه حرکات دي چې مثلا دا ډکې میتیازې دي داسې په مارپیچ ډول باندې انتقالوي، دې ته وایي پرسټالسیز. دویم ډول د حرکت موږ میکسینګ موومنټ وایو. میکسینګ کې څه کیږي؟ د کولمې دا ساحه داسې راننوځي، دا ساحه داسې راننوځي، دا د ډکې میتیازې پورته ټېله کوي. ښه، دغه حرکات که چیرې ونشي، دې ته موږ وایو فنکشنل کازز یا هغه علتونه چې په ترڅ کې کولمه حرکت نه کوي او ډکې میتیازې هم نه ترانسپورټ کوي. ګورئ، کله فنکشنل کازز منځته راځي؟ ډیری وخت عصبي سیستمونه نه کنټرولوي دغه حرکات. په کومو حالاتو کې؟ په انکزایټۍ کې، په مختلفو روحي او رواني تکلیفونو کې، په ډار کې، سټرس کې، قهر، غوسه، تشویش، اندېښنې، ډیپریشن یا ژور خفګان، همدا رقم سایکوسیز یا د رواني تکلیف هغه شدید حالات دي چې ډیری وخت مریض پکې په خپل شعور باندې حاکمیت له لاسه ورکوي او دا متاسفانه زموږ په ټولنو کې زیات لیدل کیږي.
بالاخره دغه رواني تکالیف او یا ذهني ستونزې یا منټل ډیسارډر څنګه کولی شي د کولمو حرکات ودري. ګوري دا مستقیم په عصبي سیستم باندې فشار واردوي، سنټرل نروس سیستم یا CNS. د CNS سره متصل موږ پریفرل نروس سیستم یا محیطي عصبي سیستم لرو. د محیطي عصبي سیستم یو ډیر مهمه برخه انټریک نروس سیستم ده. انټریک نروس سیستم ته موږ سیکنډ برین هم وایو. دا د کولمو یو مخصوص عصبي سیستم ده. ډیری وخت خودمختار او خپلواک وي. د اعصابو د مرکزي سیستم د کمانډ پرته د کولمو حرکات تنظیموي. د قهر او د غوسې او د تشویش او د اندېښنو په واسطه باندې دغه مخصوص او ظریف عصبي سیستم بیا خپل فعالیتونه پرېږدي. ګورئ که موږ د کولمې دغه کوچنی بخش راواخلو، د مایکروسکوپ لاندې وګورو، درست، نو داسې هیستالوژیک ساختمان لري. دا اپیتیلیل حجرات دي، کالمنر سیلز، په منځ کې یوه هسته لري، ښه، او یوه وبخئ پر سر باندې میوکس لیر یوه دفاعي پرده لري چې له مخربو عناصرو ډیری وخت زموږ وجود زموږ کولمې ژغوري. دا د میکوزا یوه برخه ده او د میکوزا لاندې سب میکوزا موجوده ده. د سب میکوزا لاندې مسکولرس موجود ده. د مسکولرس لاندې سیروزا موجوده ده. په سیروزا کې ډیری وخت کونیکټیو ټیشو یا ارتباطي انساج موجود وي. ولې په سب میکوزا کې د اعصابو یوه ډیره مهمه شبکه پرته ده. دې شبکې ته موږ وایو سب میکوزل پلکسز، سب میکوزل یا اوربیک پلکسز. وظیفه د دې اوربیک پلکسز څه ده؟ د دې شبکې وظیفه څه ده؟ دا زموږ د هاضمې جهاز او په کولمو کې د کولمو ترشحات یا سیکریشن ریګولیټ کوي، کنټرول کوي. کله باید د کولمه خپل ترشحات وکړي، کله متوقف کړي. دا د دې ځیرک عصبي رګونو او سیستمونو یا شبکو کار ده. بله مهمه عصبي شبکه په مسکولرس کې موجوده ده. د دې ته موږ ماینټریک پلکسز وایو. ماینټریک یا میزینر پلکسز هم ورته وایي، میزینرز پلکسز. د میزینر پلکسز یا د دې شبکې وظیفه بیا څه ده؟ دا نو موټیلیټیز یا حرکات کنټرولوي. کم حرکات؟ هغه چې مخکې مو ورته اشاره وکړله، میکسینګ موومنټس او پریسټالسیس موومنټس. ګورئ دا زموږ کولمه ده. داسې مارپیچه حرکات که پکې وشي دې ته وایو پریسټالسیس. صحیح؟ که چیرې دا کولمه داسې په خپلو منځو کې سره پچیق شي یا یو بل کې کېکاږل شي داسې او دا موجودې ډکې متیازې پورته انتقال کړي، دې ته وایو میکسینګ موومنټ. دا په خپل سر نه کیږي، دا د دې دوه زیرکو عصبي شبکو لخوا کنټرولیږي. دغه دوه زیرکې عصبي شبکې بیا د یو بل اتومات عصبي سیستم لخوا کنټرولیږي چې هغه ته موږ وایو اټونامیک نروس سیستم. د اټونامیک نروس سیستم دوه پارټه دي، یو سمپاتیټیک ده او بل پاراسمپاتیټیک ده. د سمپاتیټیک وظیفه څه ده؟ د دې شبکو ممانعت، پاراسمپاتیټیک. د پاراسمپاتیټیک وظیفه بیا څه ده؟ د دې شبکو سره سم د دوی د فعالیت کنټرول او د دوی د فعالیت سرعت او د دوی د فعالیت شروع. نو که چیرې قهر، غوسه، تشویش، اندېښنې موجودې وي او د دې قهر، غوسې او تشویش او اندېښنو په ترڅ کې عصبي سیستم او د عصبي اتومات خودکار سیستم د سمپاتیټیک او پاراسمپاتیټیک چینلونو په واسطه باندې څه شی کنټرول نه کړي؟ انټریک نروس سیستم کنټرول نه کړي، د هاضمې جهاز مخصوص عصبي سیستم کنټرول نه کړي. نو په نتیجه کې دا حرکات منځته نه راځي او د همدې حرکاتو په نشتون کې به ډکې متیازې ټولې نښتې وي او چې هر څونه زورونه وهو هغه به بیرون نه راوځي. دا یو ډیر مهم او ډیر برجسته او ډیر اساسي علت ده. په میکانیکل علتونو باندې غږیږو. ګورئ په میکانیکل علتونو کې تر ټولو مهمه څه دي؟ وبخئ، یو بل ډیر مهمه علت په
فنکشنل کې رانه پاتې شو چې هغه ته مو پام راګرځوم. موږ ورته انیسمس وایو یا په ځینو کتابونو کې یا ځینو ماخذونو کې د ډیسنرژیک ډیفیکیشن په نامه هم یاد شوی. ډیسنرژیک ډیفیکیشن څه معنا لري؟ ګورئ د مقعد د سفنکټر یا د هغه اخري حلقه چې کومه ده، ګورئ دا مقعد ده، که چیرې دغه اخري حلقه د مقعد د سفنکټر په سمه توګه کنټرول نشي، عصبي رګونه یې په سمه توګه کنټرول نکړي، نو د ډکو میتیازو په وخت کې مقعد راټولیږي نه، چې راټول نشي نو ډکې میتیازې په سمه توګه خالي کیږي هم نه. دې ته وایي ډیسنرژیک ډیفیکیشن. په ډیسنرژیک ډیفیکیشن کې د مقعد د خوله د سفنکټر د شیردان یا دغه عضله چې دا غونجي کیږي او بیرته سره لویږي، دغه په سمه توګه حرکت نه کوي او د حرکت نشتون هم همدغه عصبي شبکو ته زیان رسول دي او په سمه توګه د تخلیص احساس نه کیږي. ناروغ ته ډکې میتیازې ورځي، تشناب ته ځي، یو څه ډکې میتیازې راوځي، ولې سره له دې چې زورونه وهي وخت تېروي چې له تشناب هم دا ووته، فکر کوي چې ډکې میتیازې مې په سمه توګه نه دي خالي شوي. او بل مهم علت ته راځو چې د اوډیس سبب ګرځي، هغه میکانیکل کازز دي. په میکانیکل کازز کې څه پیښیږي؟ ګورئ پیری انل هرنیا. پیری انل هرنیا څه ته وایي؟ کله چې د نس ارګانونه د پلویک کویټي ارګانونه بهرني د دې خپل کویټي یا خالیګانه لاندې راووتل، دلته هرنیا یا چوره جوړیږي. ګورئ دا زموږ پلویک فلور ده، کلمې هم پکې پرتې دي، په خزمونو کې یوټرس یا رحم پکې پروت ده، بلډر یا مثانه پکې پرته ده. که چیرې دغه پلویک فلور ضعیفه شي، دا مواد لاندې طرف ته دقسې د پرده خېټه کوي، هرنیا یا چوره جوړوي، نو ډکې میتیازې راځي او په دې چوره کې نښلي او د دې قبض سبب ګرځي. دا یو میکانیکل یا میخانیک علت ده چې د ډکو میتیازو د بندش سبب ګرځي. پلویک ارګان پرولپس بیا د پلویس چې څه ارګانونه دي دا پرولپس کې بعضې بهر ته راوځي. مثلا ګورئ دا ریکټم ده، ریکټم چیرته چې ډکې میتیازې ذخیره کیږي د کولمو د غټو کولمو لاندنۍ برخه، دا داسې لاندې راوځي، داسې تاسو وګورئ لاندې، او ډکې میتیازې په دې ځایو کې بندیږي. نو ریکټل پرولپس دویم میخانیک علت ده چې د ډکو میتیازو مخه نیسي او د اوډیس سبب ګرځي. دریم میخانیک علت څه کېدلی شي؟ هیمورایډ، بواسیر موجود ده او دا بواسیر د ډکو میتیازو د راوتلو مخنیوی کوي. نو په هیمورایډ کې هم قبضیت موجود وي، مریض زورونه وهي، په زورونو کې بالاخره ډکې میتیازې په سمه توګه نه راوځي، خونریزي کیږي او د اوډیس د دوام سبب ګرځي. راځئ چې د همدې حالت تشخیص وکړو، څنګه تشخیص کیږي اوډیس او د دې حالت له تشخیص وروسته معالجه څنګه باید وکړو. ګورئ ډایګنوسیس یا د تشخیص لپاره څه مهمه دي؟ د ډایګنوسیس لپاره هغه ډایګنوستیک پوینټونه، هغه خبرې چې له مریض سره کیږي، سوال او جواب چې هیستري او تاریخچه کې، دا هغه ډېر مهمه دي. ورسره ځینې معاینات دي چې هغه بیا بیخي موضوع واضح کوي. کوم معاینات؟ یوې ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن دي، ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن. ښه، دا د ډاکټر په واسطه کیږي. ډاکټر په خپل لاس، په خپل ګوته یا پر ډیجیټ باندې مقعد ګوري، داخله نو ریکټل کانال ګوري چې ډکې میتیازې پکې نښتې دي که نه، بواسیر شته که نه، آیا خدای نخواسته مریض کومه دانه کومه کتله لري که نه لري، که وي چې هغه په وخت باندې وپېژندل شي. یو علت چې په میخانیک علتونو کې مې یاده ووته هغه کینسرونه دي. متاسفانه ګورئ که دلته کتله موجوده وي، مس، او ډیری وخت کتلې سرطانونه دي چې کولون کینسرز دي، کولون کینسر. په داسې حالت کې ډکې میتیازې راځي او د غدې سره نښلي،
یو څه راوځي او څه نښتې وي، مریض زورونه وهي او بالاخره بلډ یا وینه هم راوځي په ډکو امتیازو کې. ولې د دغه سرطانونو یو غټ علت یو غټه بله نښه څه وي؟ مریض پکې کمخوني لري، انیمیا موجوده وي او د انیمیا سره یې ویټ لاس کړی، مریض پکې خپل وزن له لاسه ورکړی. دا هم د میخانیک علتونو یو غټ علت ده. ښه، په تشخیص کې ډیجیټل ریکټل اگزامینیشن ترڅنګ انوریکټل مانومیټري کولی شو. انوریکټل مانومیټري څه ته وایي؟ یوه مخصوصه آله ده، مقعد ته ننوځي او د ریکټم د عضلاتو حرکات ګوري چې آیا دغه عصبي شبکو ته کوم زیان رسېدلی که نه ده رسېدلی، حرکات په سمه توګه کیږي که نه کیږي. مهمه او تر ټولو ښه معاینه څه ده؟ ګولډ سټنډرډ کومه معاینه ده د دې حالت د تشخیص دپاره او حتی د هیستالوژیک مطالعې دپاره؟ هغه کولوناسکوپي ده. کولوناسکوپي څه معنا؟ د کامرې په واسطه باندې کامره داسې راځي او دا ټوله کلمه پې باندې په یو تلویزیون په یو سکرین کې کتل کیږي. په دې کلمه کې ډکې امتیازې نښتې دي، چیرته بنده ده، حرکات پکې نشته دي، چیرته کتله موجوده ده، چینجي پکې پراته دي، سرطانونه موجود دي. دا ټول په کولوناسکوپۍ باندې لیدل کیږي او همدې ته وایي چې ګولډ سټنډرډ معاینه. هر څه تقریبا په دې معاینه کې کیږي، حتی کولی شو چې غوښه راوشکوو له کولون نه او مطالعه یې کړو. له تشخیص وروسته هغه څه چې باید وکړو هغه معالجه یا درملنه ده یا منیجمنت ده. د دې حالت منیجمنت باید څنګه وکړو؟ ګورئ، په منیجمنت کې ناروغ خپل مسؤلیتونه لري، ډاکټر هم خپل مسؤلیتونه لري. په مسؤلیتونو کې یو لایف سټایل موډیفیکیشن ده. د ژوند په 40 ساعته دوران کې ادلون بدلون تغییرات، دا نو د ډاکټر توصیه او د مریض لخوا باید عملی شي. ګورئ، فلیډ یا مایات باید په کافي اندازه وڅښو، که مایات کم شي قبضیت منځته راځي. د دې ترڅنګ فایبرز باید واخلو. فایبرز هغه مواد دي چې په شنو بوټو کې ډیری لیدل کیږي او دا د کولمو اوبلن حالت ته ډیر ښه دوام کوي. د قبض یو ډیره ښه درملنه ده. که چیرې د رواني تکلیفو د وجې یا په میخانیک ځینو ناروغیو اخته یو، کولمې په سمه توګه حرکت نه کوي، نو موږ باید میخانیک حرکات وکړو، اکسرسایز یا ورزش باید وکړو. دا هغه کارونه دي چې ډاکټر یې نشي کولی، دا باید ناروغ پخپله وکړي او دا شو د مریض مسؤلیتونه. میډیکل منیجمنت یې څنګه کولی شو؟ په میډیکل منیجمنت کې د ځینو درملو نه استفاده کوو او د هغو په مرسته باندې کولی شو ODS د اوږدې مودې دپاره مهار وساتو. اول تر هر څه مهمه د علت پیژندل دي. که چیرې قبض و حرکات نه و موجود، کولی شو د لګزیټیوز له دواګانو نه استفاده وکړو. لګزیټیوز کلمه ښویي او ډکې امتیازې ترې بیرون راوباسي. همدارقم د پروکینیټکس له دواګانو نه استفاده کولی شو. پروکینیټکس د دغه عصبي شبکو سره مرسته کوي، حرکات یو څه زیاتوي. د سپازمولیډکس له دواګانو نه استفاده کولی شو. د سپازمولیډکس د دوا هغه د درملو هغه سیمز ده چې سپازم یا شخکونه په کلمو کې ماتوي. شخک یعنې د کلمې نه حرکت، شخوالی. همدارقم د ځینې سسپنژنز شربت یا سیروپونو نه استفاده کولی شو، اما د لنډې مودې دپاره دا ملک اف مګنیشیا له دو نه استفاده کولی شو. که چیرې علت په ODS کې رواني ستونزه وله، نو د رواني ستونزې د مهار دپاره بیا باید انټی ډیپریسنټ SSRI یا سلیکټیو سیراټونین ریاپټیک انهیبیټرز چې په هغه کې سټایلوپرام او فلوکزیټین او پاروکزیټین او کوټاپین او امثال هم موجود دي. که چیرې سایکوسز لیونتوب منځته راغلی یا د شعور ځینې تکلیفونه موجود وي، په هغه ځای کې انټای سایکوټکس درمل هم کارولی شو. ښه، انټای سایکوټک په دې هیله شئ یو څه مثمر واقع شوی وي. مننه.